نن مې دله یو داسې ویډیو راوړې چې فول انټرټینمنټ دې ویډیو سره به تاسو انټرټین هم شئ او د دې په کتو کې به تاسو ته یو سبق هم میلو شي. ویډیو داسې ده چې که تاسو خیال کړي هغه وي غریب وکه او امیر وکه. اوس دغه چیلې بچی دی خو دا د مالداره خلکو دی، د مالداره. نو د دې ذهن کې څه دي دا به تاسو ټول په دې ویډیو کې وګورئ. ویډیو را سره پوره وګورئ، سکپ کوئ مه. ویډیو ستاسو دپاره ډېره د فایدې ده. کم خیال کړي غریب وکه او امیر وکه. او چې غریبانان خلک دا چیلې وساتي که نه، دا د چیلې بچي، نو سهار وختي به یې پاره کړي د کور نه، نو بس لاړ به شي. یا به چېرته په قبر باندې ودرېږي او خامبې به راشو کوي که نه، په خوله کې به یې راکینچ کوي. یا به چېرته په بردي پټي ورغلي، ټیپرو په خامبو مامبو به ورغلي، ګیا میا به یې ویلي. نو دا قصې قطارې پکې ماښام به دا ډه ته مخ راشي او بس تاسو به یې وتړئ. هغه هم په هغه والو والو داسې کړي چې بس ذهن یې بیخي کار نه کوي. دا ویډیو را سره لږ وګورئ، دا د مالدارو خلکو چیلې ده چې دا اوس څه کوي. ویډیو لږه چک کړئ. دې ته وایي امیر وکه د چیلې بچې. په دغه باندې خشته خویږي را خویږي. نو یو خو اوس دوه خبرې دي. یو خو دا خبره ده چې یا خو په دې باندې ماشومان داسې خویدل لا خویدل، نو دې ذهن ته راغلی چې هلکه دا خو ډېره مزه کوي، نو دا هم پې اوس خویږي را خویږي. یا دا د مالداره خلکو چیلې دوی دا ذهن داسې ساز شوي. مونږ اکثر چې یو جانور یا یو ځناور وساتو نو مونږ ورته څه وو، مونږ چې چېرته داسې سله لاړ شي او مونږ یې رامنې کوو نو داسې ورته نه وو چې دې خواشه بچې یا خواشه. مونږ ورته چوکه ونیسو، شنه چوکه ورته ونیسو، په ډډې په ډډې وړو، د هغه مازغه پې خراب کړو. مالدار خلکه دا ځناور هم په خبرو باندې پوهېږي. اله بیټا ادھر آؤ، ټوني ادھر آ، شنو آ جاؤ بیټا. نو دوی ورته دا خشته خشته خبرې کوي. نو دا په خبره باندې پوه شوي. دقسې دا زمونږ ماشومان هم وي، که مونږ نسوغ غواړي اکثر مونږ یې د چوکه په ژبه باندې پیو او دوی ورسره په مینه خبرې کوي. لکه که مونږ ته وایي چې یو 10 روپۍ راکړه، یا مور ته تر دې خاورې چې تا خو پرون ماښام هم اخیستې وې که نه، مونږ ورته دا قصې قطارې کوو. که ماشومانو ته د مالداره ماشوم مور ته وایي ماما یو 10 روپۍ خو راکړه، نو جي بیټا راشه واله خو ځان له ښکلې کیک واله، مزېدار شان چکلیټ ځان له واله، مزېداره کیلې میلې سیوان ځان له واله. او مونږ خو یې اول ښه وډبو. که چېرته بیا د مینې نه یو 10 روپۍ ورکوو نو څه ووته بچې واله دا لسګون ځان له پې چپس واله، چپس پې ځان له واله چې بس بیا د هسپتال کې داخل کړمه. چپس خو دومره نقصاني شیز دی. نو ماشومانو ته د ویډیو مقصد دا دی، دا سبق ترې والی چې کله ماشومانو نه تاسو پیسې ورکوئ له 70 روپۍ، نو هغه ته وایه وایه ښه شیز پې واله، کیک ځان له واله، کیله ځان له واله، فروټ ځان له واله. داسې ورته مه وایه. ما داسې ډېر خلک څه کړل، اکثر ورته وي ورشه بچې ځان له چپس واله چې د خوشحالۍ نه هم ورکوي. نو د ویډیو دا مقصد دی. دا ویډیو لږه لږه شیر کړئ. دا خبرې خو پکې لګې داسې مطلب دا چې د ریښیو سچ او د عدل خبرې شوې او دا په خبرو به خلکو باندې ډېر اکثر بد هم لګي که نه. نو زما مقصد په چا تنقید کول نه دي، خو بس تاسو سوچ ته یو خبره در رسومه چې ماشومانو سره څه کوئ نو په مینه ورته ووایئ. په قارېږي ورته مه غوسې. هغه ستاسو خبرې بیا هغه زده کوي. اکثر کنزل زده کړي. مونږ ورته کنزل منزل کوو، بیا کنزل زده کړي. تاسو دې نوره چې دا کوم د تعلیم یافتو خلکو بچي دي هغوی څنګه رالوی شو. هغوی پرون ما یو ماشین صحیح که نو پلار سره په غېږو نو سیوان یې صحیح که، نو هغه ته وایي پاپا ما له سیب واله که نه. څومره ښایسته الفاظو باندې زمونږ بچو له خو دا نومونه بیا ورځیم نه. نو ماشومانو سره لږ په مینه باندې او په ښایسته الفاظو باندې ورسره خبرې وکړئ چې هغه ستاسو خبرې زده کړي. ډېره مننه د ویډیو کتلو. ویډیو مخکې شیر کړئ. خوشحاله او آباد اوسئ.